اوکې بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن مو ډیزاینینګ به داسې وکړو که نه چې یو دغه ډاکټر پیټ خو پېژنې که نه ډاکټر پیټ لیدلی مو دی که نه نو هغه به لږ ډیزاین کړو څه معنا راځو نو د ډیزاین دپاره به زه راشم دلته وین ورډ به را اوپن کړم سیده او دې ځای ته به لومړی راشم بلینک ډاکومنټ او په بلینک ډاکومنټ کې دلته به راشم ډیزاین ته نه البته لی آوټ ته به راشم شو په لی آوټ کې به اورینټیشن همدا پورټریټ واخلو ځکه چې هغه پورټریټ هسې ولاړ وي که نه سرټیفیکیټ دپاره مو لینډسکیپ اخیسته سایز به راشم سایز به په دې کې چې انتخاب وم A4 صحیح شو A4 دا مو انتخاب کړ کنه به دا A4 ورکړه شو مثلا دا ډېره اسانه خبره ده ګوره فقط انسرټ کې راشه شیپس کې کوم یو شیپ دا شیپ را سره واخله راځه دې ځای پورې را سره راوړه صحیح شو دا شیپ داسې شو که نه راشه دې ځای نه دا راوړه دې ځای نه څنګه کا دا دومره راوړه صحیح ده او دلته آوټلاین یې باید ختم کړم څومره آوټلاین یې داسې کړه سره آوټلاین داسې شو که نه او دې ځای نه وروسته زه به راشم یو بل شیپ به واخلم البته دا شیپ شاید په دې کې را سره سپورټ نه وي ښه لکه دا کوم تصویر نه چې موږ غواړو چې ډیزاین کړو که نه دغه دی خو دا دومره سپورټ نه دی راسره البته دا ځینې وخت کې بیا داسې وي که نه چې دا ځینې بیا په هغه کې جوړېږي موږ سره په سرټیفیکیټ وي که نه خو دا موږ سره چېرته جوړېږي په کورل ډرا په دې ځینې کې جوړېږي فار ایگزامپل ما دا ورته یو دانه راواخیسته صحیح شو دلته به راشم دې آوټلاین به زه څنګه کړم دې آوټلاین به آوټلاین البته فل به راکس کړم او څنګه کومه که دا به آوټلاین به دې ځای نه نو آوټلاین کړم صحیح شو را به شو په همداسې ډول وکړه نه دا دی ښه ادا شو سره دا خو مو دومره راواخیسته و د دې ځای نه وروسته به زه راشم که نه دا به لږ د دې ځای نه ور کوچنی کړو ښه داسې ډول باندې او دا به هم څنګه کړو لږ کوچنی داسې واخلو صحیح شو اوس به راشو دا لږ دې خواته یوسه داسې شو را سره او دلته به راشم ټکس باکس به راواخلم صحیح شو ټکس باکس کې به زه دلته لیکنه وکړم چې شی دی فار ایگزامپل دلته فار ایگزامپل زه لیکم چې څه شی صحت چې شی میډیکل کلینیک صحیح شو کلینیک دا مو لیکل کنه کنټرول A راشم دې ځای نه څنګه کا چې ګریټر دین کا صحیح شو او دلته راشم اوس ګورئ هغه که تاسو پام شي کنه موږ بدلته ویلې چې دا شی به وکړو دلته به مو ویلې کنه چې دا فل به یې وکړو فل ګوره دا فل د دې شاته بل وایډ دی کنه که چې تراش مو ته چې نو فل لا ته نه لري کا آوټلاین ولې کو دا غاړه ته خاري کنه دا آوټلاین زبراشم ته دا آوټلاین هم را سره لري کنه نو آوټلاین څنګه کا لري کا او دې ځنه زبراشم دا مثال کړ چې رنگ ورته کوم شي ورکو رنگ د دې ځنه مو ورکو کنه راشه کوم شي ورته مو وایټ واخله صحیح شو وایټ مو واخله وایټ مو ورته ورکړ او دلته هم تر ازما ورته مرا څنګه کړه سره دا سره فور ایگزامپل داسې ډول باندې واخله او دا سره څنګه کا بولټ کړه سره صحیح شو نو دا به څنګه کې وس بولټ کې در سره صحیح شو دلته وګوره په داسې ډول باندې برا شیر سره صحیح شو که چیرته لږ غټ وي راځه کنټرول A کله کوچنی که دا سره سیده راشه دلته وګوره داسې مو لیکل صحیح شو دې ځای نه وروسته که چېرته تاسو وګورئ ډاکټر پیټ کې څه لیکلی وي موږ سره لیکلی وي چې MD او MBBS او صحیح شو دا یې لیکلی وي را سره که نه هغه ټول دې ځای کې موږ لیکلی شو سمه ده که چېرته زه راشم ما دلته ورته ووایم چې راشه دا موږ سلیکټ کړ دلته د شفټ د کنټرول سره مې راونیو دلته اچوم ورته مې راشه MD چې شی MD دې نه وروسته بیا چېرته کې MBBS صحیح شو بیا دې ځای نه شي الټراساوند فار ایگزامپل داسې نور هم تاسو سره به هلته ویلي وي درته ښه چې دغه دي را سره صحیح شو الټراساوند شو PCP P زبراشم ته ورته وایم چې P الټراساوند شو PCPS سره PS صحیح شو دا مورته انتخاب کړل کنه دا فار ایگزامپل دومره را سره ورسره انټر نو ګوره دا لیکنه بیا تاسو ته کنټرول A لږ به دا د دې نه کوچنی کو صحیح ده دا بیا تاسو ورته نور هغه پښتو کې مرسل لیکلې وي ښه د براشم ته دا لیکنه داسې منځته کنټرول Z کنټرول A صحیح شو راوشه دا ټول لیکنه داسې منځته واچوه د دې شیپ دلته راشه دا شیپ دې ځای پورې راوله را سره صحیح ده او دلته براشو دا به څنګه وي شیپ به په داسې ډول را سره راوړه نو دا ګوره دلته برابر شو اوس د دې خواته دغه سپین څه چېرته ښکاري که نه دلته تاسو سره هغه لوګوګانې ځینې داسې وي که نه چې په لیکلي ډول باندې وي صحیح شو د زیاتره ځینې لوګوګان داسې وي یا که په لیکني ډول باندې وي لکه دغه آیکن دا آیکن درته ښکاري که نه دلته اوس دغسې آیکن وي دو ته نه دغه څه شی ریموভ کړی وي دغه د دې شاته د بیکګراوند نه ریموভ ډاټ BG ډاټ ریموভ صحیح شو که چېرته تاسو په دې ګوګل کې سرچ وکړئ که نه BG ډاټ ریموভ دی که فکر کوم ریموভ ډاټ BG دی هغه دې نه د بیکګراوند لرې کوي ښه نو دلته فار ایگزامپل هغه لیکنه ده زه به راشم هلته به ورته ولیکم چې S څه شی SMC صحت څه شی اصل که موږ دلته ټیکس باکس نه دی اخیستی که نه زه به راشم ټیکس باکس به دې خواته ورته مې راوړه دلته راغلم کنټرول A سره مې سلیکټ کړ ورته مې شی S اول شی هیلث و که نه SMC زه به راشم SM
سی کنټرول اس سره مې سلیکټ کړل ګوره شمله به څنګه کو ګریټر دین کو صحیح ده را به شو دا بدل ورته واچو او د دې دا فعل به څنګه کو فعل د دې ځنه موږ جوړولای شو خان د تراشه مې دې ځنه کولای شم دا به ورته بلیک ورکم صحیح شو او دې ځنه کې چې راشه مې ته لګ داسې ګلو مرته ورکوم دلته وګوره فور ایگزامپل داسې ګلو ورته ورکړه صحیح ده دا موږ سره څنګه شو اوس دا پیډ 5 سر شو کنه اوس ګوره چې دلته تاسو واټر مارک په دې ځای کې واټر مارک په دې ځای کې موږ چولې شو خا چې تراشه مې ډیزاین کې دلته راشه مې واټر مارک تا واټر مارک خپل نوم ځلی کما فور ایگزامپل اس ام سی ځلی کما نو راځم کسٹم واټر مارک او دلته راځم ټیکسټ او دلته څه لیکم اس ام سی سی شو اس ام سی سی شو او دې څنګه کومه اوکې کوم نو ګوره تاسو ډول باندې سره راوي صحیح ده برابر شو کنه اوس لاندې د پوټر ایریا چې کومه اولاد دلته هم زرا شما یو شیپ برا واخلم صحیح ده چې کوم یو شیپ دا شیپ زرا واخلم دلته برا څنګه کومه دا شیپ دې کې را بشو دا شیپ یو ځل بیا را واخلم دې ځنه مو دا شیپ را واخصم دومره ساحه صحیح ده دا مودا سي را واخص دې پوری دا سره راوړه او دلته هم څنګه کا دا سره راوړه نو ګوره دا په داسې ډول در سره برابر شو اوس به زه راشم ما د دې ځای نه یو بل شیپ زه راخلم فرض مثال دا شیپ مې راواخیستم صحیح شو دلته راشه دا شیپ داسې انزرټ کا او د دې شیپ څنګه کا دغه شیپ فل به څنګه کو وایډ به کو صحیح شو او شیپ آوټلاین به څنګه کما نو آوټلاین صحیح شو دا ویډ دی کنه ګوره دا ساعت ته سونی سره سره ګره دا کنجونه دغه کولای شي ښا دا ډول باندې سره راغی دلته وګوره دا شو صحیح ده نو ګوره دا اوس دلته بیا تاسو پکې فور ایگزامپل ایډرسز لیکئ چې شو زه به راشم ما دا به لږ دې خوا ته راوړم سیده دې ځای ته مو راوړل او دا به څنګه کو لږ دې ځای داسې غټولی یم شي ښه دلته مو داسې غټ کړ او دا به څنګه کو دا به هم لږ داسې غټ کړو چې شو دلته راشه دا خو دلته دومره ډېر غټ وایم ښه دلته راشو دا مو دلته واخیستل اوس دا دی که نه زه راځم دلته کنټرول سره زه دا رانیسم دلته ورته وایم راشه کنټرول اس سره مې سلیکټ کړو دا مې چې ایډرس څه شی ایډرس ADDRESS صحیح شو داسې کنټرول اس سره سلیکټ کوم کنټرول لیس دین دا ورته انتخاب کوم او دلته فور ایگزامپل بلیک ورته ورکوم خو بخکاره شي نه شیپ فل بر دې څنګه کو نو فل دی کنه او زه براش مې دا ټیکس به وایټ څنګه کوم وایټ بخره شي که بلیک بخره شي دلته بلیک زه واخلم صحیح شو را به شو دا مې دلته ورته ولیکل صحیح ده وایټ سره چې سپاره که چېرته زه راشم دلته ورته واخلم چې وایټ صحیح شو وایټ لږ صحیح شو دا مې ریزن سلیکټ کړ راځم دا لیس دین داسې به لږ کوچنی کو سمه ده اوس به زه راشم دې ته لیکنه چې کوم ځای ورته لیکم چې کابل کیمپ صحیح شو کابل کیمپ صحیح ده کابل کیمپ را به شو دې دا فنټ به بدل کو که نه دا فنټ لیکنه سټایل خو پېژنې که نه زه به الجیرین نه راشم ورته وایم چې ټایمز نیو رومن که راسره ورته لیکم چې کابل کیمپ near to mosque for example near to where near to bazaar so you show near to for example Bashpur educational center so you show the Bashpur خونیز مرکز ترڅنګ یا نږدې داسې صحیح شو دا دی که نه اوس دلته زه دې راسره کوم راځم لږ به داسې کوچنی کړو تر څو دلته فکس راشي صحیح ده نو ګوره دا په داسې ډول در سره برابر شو اوس دلته راشه دغه بل ځای کې ته اوس دلته فون نمبر یې واچوه صحیح ده یو بل دلته راواخله انزرټ کې او انزرټ کې دلته راشه ورته وایي چې فون نمبر څه شی دا مو راواخیسته که نه دلته ورته ولیکه چې فون نمبر به سیده فون نمبر یې ولیکه چې فور ایگزامپل صفر واوې او داسې صحیح شو داسې کنټرول اس سره مې سلیکټ کړ راځم دا به څنګه کو دلته به واچو صحیح شو دلته نو چې ستاسې نمبر زما نه دی ګوره غلط مې لیکلی قصدن صحیح شو نو ګوره داسې شو که نه اخري کې مې غلط کړ درته ښه چې داسې نه وي چې زنګونه راوهئ چې دا خو نه راځي سي نو را به شو دلته وګوره نو دا به څنګه کړو دا په داسې ډول برابر کړو صحیح شو نو دا و زموږ نن د پیډ ډیزاینینګ نن دپاره به هم دومره بس وي انشاءالله